السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. نو نفر پوښتنه کړې ده له بلجیمه څخه، وایي زنا راسه وسوه، روژه مې هم ماته سوه، زه اوس څه وکړم؟ دا محترم لفظ مې پر خوله نه درته راځي، کنې زه خو چې هر څوک پوښتنه وکړي او محترم پوښتنه کړې ده محترمه دی وکړه، تا ته زه اوس څه ووایم چې تا په رمضان کې دا حالت دی زنا در څخه کېږي، نو دا به مخکې تر رمضان وروسته تر رمضان ستا کوم حالت وي؟ الله خو هیر دی، قبر هیر دی، آخرت هیر دی، دوزخ هیر دی، جنت هیر دی، شهواتو څخه ډک یاست. بلجیم یورپ و غرب ته ځئ د دغه دپاره چې خپل شهوات ساړه کړي، او خو کافران دي لڅ له غړه وځي، ستا په روژه څه خبر دی، ستا د روژې څه قدر لري، ځان خو به ته کنټرولوې. هغه څوک چې ځان نشي کنټرولولی هغو ته حرام او کبیره ګناه د خارج ته تلل، که ښځه وي که نر وي. هغه څوک پر خپل ځان حاکمیت لري ګناه نه ځین کېږي، که د تجارت د یو شي دپاره ولاړ سي، د کسب دپاره ولاړ سي، بیا ځان ته مسله ده. داسې مردار خواره چې هلته بیا په رمضان کې زناوي کوي، ستاسو هلته شپه ورځ په ګناه کې ده. ابو هريره مبارک تر رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې زما امت به نور رسوا کېږي ما اقام شهر رمضان، چې دوی عزت و احترام د رمضان د میاشتې کوي. وقال رجل من الانصار، د انصارو څخه یو صحابي و، هغه ورته وویل یا رسول الله دا د رمضان اذاعه او د رمضان بې پروایي څه شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الانتهاک المحارم من عمل سوء او زنا او سرق، دا چې څوک چې په رمضان په میاشت کې حرام کارونه وکړي، زنا وکړي، غلا وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي فلن یقبل منه شهر رمضان، د دغه سړي څخه الله د روژې نه قبلي، هغه ثوابونه الله نه ورکوي. که څومره ورځ ته روژې ونیسي خو هغه د روژو غاړې په خلاصې دي، خو هغه اجر نه ورکوي. ولعنه الرب عز وجل والملائکة الى مثله من الحول، د دغې ورځې بیا بل کال چې دغه ورځ راځي تر دغه وخته پورې د الله له طرفه او د ملائکو له طرفه پر دغه انسان لعنت وي. په ان مات قبل شهر رمضان، که تر دغه میاشت که تر راتلونکې میاشت یعنې تر رمضان تر میاشت مخکې مړ سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کوي فلیبشر بالنار، دغه ته زیری د دوزخ ورکړي. فاتقوا شهر رمضان، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ځانونه وساتئ د ګناهونو څخه په رمضان په میاشت کې. فإن الحسنات تضاعف فيه، نیکۍ کې دوچنده کېږي، وکذلک سیئات، دغه ډول ګناهونه هم کې دوچنده کېږي. څنګه چې نیکي یو وار تسبیح سبحان الله ویل په 1000 واره ده، نفلي عبادت په فرضي عبادت بدلیږي، فرضي عبادت په 80 فرایضو فرضي عبادت بدلیږي، نو حرام ناروا کار جرم هم د اډول کې غټیږي. نو محترمه شران دی حکم دادی که واده والا یې په ډبرو به وژل کېږي، مړ کېږي به، که واده والا نه یې په درو به وژل کېږي. نو داسې په بلجیم کې نو شریعت نشته چې پر تا باندې هغه شریعت موږ نافظ کړو. الله ته توبه وکړه، د ظالم زو خو د الله څخه وبېرېږه، شرم وکړه، حیا وکړه، څه درنده یې، انسان یې، حیوان یې، په رمضان کې زنا څنګه کوې؟ په رمضان کې زنا څنګه کوې؟ نور زه څه درته ووایم؟ حدیث رقم 12 صفحه 45 احادیث شهر رمضان د ابن عساکر. نو دغه روژه خو دې فاسده سوه، 18 روژې کفاره در باندې لازم دي، دا دې د دغه جرم دی چې تا روژه ماته کړه، روژه دې خرابه کړه. 18 روژې کفاره، 18 روژې به متصلې نه سي، او یوه به دغه روژه راګرځوي، دا یو 18.
همداسې د زنا جرم دی او بیا په رمضان کې دغه جرم تا کړی دی، نو چې دا خپلې سترګې په اوښکو باندې لندې نه کړي، دومره ونه ژاړې چې په خوله کې دې اواز ودرېږي، په سترګو کې دې اوښکې ودرېږي. نو الله خو بندګانو ته عفو کوي، داسې نه سم درته وایي چې الله به دې نه وبخښي. خو که توبه وکاږې، د نصوحا توبه وکاږې، بیا دغه عمل ته نه راوګرځېږې او پښیمانتیا وکړې، ژړا وکړې، د الله څخه وبېرېږه، دغه تور قبر څخه وبېرېږه. که د بلجیم په ښار کې مړ شي با قبر ته ورځې، که په افغانستان کې مړ شي با قبر ته ورځې. اوس دا خلک روان دي خارج ته دي چې هلته مرګ نشته، هلته بیا آخرت نشته، هلته بیا حساب نه راسره کېږي. هر ځای چې یاست د الله په اطاعت او د الله په عبادت مکلف یاست. هر ځای چې یاست مرئ، هر ځای چې یاست قبرو ته ځئ، هر ځای چې یاست د الله حضور ته به ورځئ، د مثقال ذرة حساب به درسره وشي. نو بیا زما په ګروپ کې هم یې، نو زما شاګردو مې دومره جرم، دا دومره چې زه درته غږېږم، دا دومره چې بیانونه درته کوم چې له دغو فواحشو، له دغو نارواوو راوګرځوم. تاسو په رمضان کې دغه کار وکړئ، په رمضان کې تاسې زنا وکړئ. نو خو ټلیفون دې پر دې نجونې دې ګورې، بیا لچې لچې نجونې درته راوځي، کافرانو نجونې، شیطانان ورسره ملګري، په زیبو په زینتو په ښایست کې درته راوځي، او ستا پر ایمان او ستا پر قبر و پر آخرت نه دي. تاسو ځانونه قصدن اور ته ورټېل وهئ، دغه د خارج ژوند به مو سبب د دوژخ جوړ شي. نو که دا ته په پاکستان یا په افغانستان کې وای، نو بیا خو زنا نه درڅه کېدله. دا چې اوس ته راووتې د کار په ځای کې، دا هم در سره ملګری ده، هغه ښه په جارو په لالا در سره غږېږي، نو خود به ستا شهوات ورته راپورته کېږي. آخرت خو هېر دی، د دنیا څو شپې ژوند دی، دا ښې تېره کړئ، بس باره به تاسو خپل دوژخ میلې به مو وي. هغه څوک جنت ته نه شي تللی چې په رمضان کې زناوې کوي. نو تائب شه، د الله جل جلاله د مغفرت دروازې خلاصې دي. که د ندامت پښیمانتیا ښکاره کړل، وغاپه الله ته له ډېرې ندامت د پښیمانتیا څخه دومره وژاړه چې ژړا دې په غپا بدله شي. نو که الله وبخښلی، نور خو نو نه زموږ دا په وس پرده چې ودې بخښو، نو مو دا په وس پرده چې دغه ګناه عذاب درکړو. بس الله ته به دې وسپارو، الله دې هدایت درته وکړي سره له موږ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.